اللہ جل جلالہ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والاو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے مومنانو دا اللہ رب العالمین حکم امنی، دا اللہ جل جلالہ دا حکم فرمن بردار جوڑ شیو دا دی سر سراد جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمن بردار جوڑ شی وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ رب العالمین فرمائی خپل اعمال مزایہ کوئی پا بدعات و رسومات و شرکیات و سرا، خپل اعمال مخراب ہوئی مباطل ہوئی خپل اعمال۔ اللہ جل جلالہ فرمائل یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنانو اطیعوا اللہ، اللہ رب العالمین اطاعت کی، و اطیعوا الرسول، و اللہ دا نبی اطاعت کی۔ اللہ تا محبوب دیر گران دے، نمنگ بلار شد حضوری پاک علیہ السلام دو جن نقشیت او بگورو دو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اختر تبم اگورو دو حضوری پاک اختر تبم اگورو چی اختر سنگ تیر کڑو راغلے ور باندی سنگ تیر کڑو منگ لرا اختر سنگ تیر اول پکار دی بید حضوری پاک علیہ السلام صحابہ کرام اغوی بانی اختر راغلے و اختر سنگ تیر کرو رونو ازان بہترین عمل دے کہ بہترین عمل نہ دے، جواب را کئی بہترین عمل دے، منزل ازان کول بہترین عمل دے، اعلی عمل دے، لیکن دغا ازان چسما محبوب نہ دے کرے دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ زوی سمرہ رضی اللہ عنہ فرمائی ماد امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا یو اخترنا الفاظ دا حدیث دادی دو اخترنا بلکہ دیر اخترنا ماد آقا سر تیر کری و زما آقا دا اختر مانزد پارا نا ازان کرے او نئی اقامت کرے نمانگا اس ازان کو ازان کل عمل دے، لیکن چھ زمان نبی نے دے کرے دا اختر مانزد پارا نمانگ ازان نکو کنا کہو یا بعض خلقوی دو جمعی دا مانزد پارم نکئی کستا سی خیلی چاچے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و داغد صحابو تابیداری پر خودلے اقوم تبا شوے، ذلیل شوے، رسوا شوے، غلام شوے، او چاچے دا محبوب اتباع اختیار کری نو ازان سنت تے مانزد پارا خود اختر مانزد پارا ازانا اقامت دا مانزد پارا سنت مؤکد دے، لیکن دا اختر دا مانزد پارا اقامت ولی اقامت اللہ رب العالمین زما دخلی نبی پا تعلیماتو کی ندیرا استے دا اختر مانزد پارا نزد اللہ رب العالمین کلی قانون تگورم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولی، دا نبی پا حکم باندی اڑان دے والے مکوئے، دا نبی نا اڑان دی مزئی سچی تاسو تا نبی پر خودلی وما آتاکم الرسول فخذو، کم چی تاسی تخکلی پیغمبر درکڑی اغا انیسی وما نہاکم عنہ فانتہو، سنئی چی تاسو منکڑی داغینا منشی نزمان نبی منگتویلی چی تاسی داختر مانزد پارا ازان مکوئے، تاسو داختر مانزد پارا اقامت مکوئے، من ازانم نکو اقامتم نکو۔ اے زما معززو مسلمانان دغا رنگی زما دا نبی دا اختر طریقہ سوا، زما دا نبی دا اختر طریقہ اگورا سونا مزیداروا، سونا اخکلیوا، سونا مزیداروا، سونا اخکلیوا عزیزانو۔ زما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو تا فرمائل اے زما بیبیانو نن ماد پارم لباس زاند پارم غرا لباس
عزیزانو صحابه کرامو په ماغه طریقې سره عمل کړي دي خو زما د نبی صلی رحمت ته ګورا نن ګوره الله د بخنی باندې جوړې مونږ او تاسو لره یو باندې جوړې ښا مونږ او تاسو الله رب العزت بخي خو یو باندې راته ګوري ما بل اور ځان سره سوچ کوم مال الله دومره مهربان دی د خپل بنده سره څومره مینه کوي کله کله په معمولی ازغي باندې جنت ته رسي سرنګ جنت ته رسي الکه وي ازغي د لارې نه لري کو اوس ازغي مړوي ازغي صدونه خبره خو نه ده وي ازغي ده نو الکه ازغي به خو چې استاد زړه شیشه صفاوا استاد جنت د تلو ذریعہ وګرځیدله ټول الحمدلله اوس يرحمك الله معمولی خبره ده مونږ تاسو چې امر شي کو نو به سوایو الحمدلله وګوره یاد ساتئ د دې جواب ورکول سره الله رب العالمین انسان ته د جنت اعلی مقام او درجه ورکړي امام ابو داود رحمت الله علیه ډېر لوی سره تیر شوی تاسو الحمدلله ثابت روزه نیولې ده ښا تاسو سوچ اونې کوي تاسو ته جنت فيها انهار الله وی هغه جنت چې وعده ما کړی مؤمنانو سره هغه جنت وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن اداسي جنت نه څنګه جنت ته الله خپل فرمایي هغه داسي نهرونه دي چې د ابوي خوندونه نه دي خراب پي داسي پي دي چې رنگ نه دي خراب خوند نه دي خراب داسي شراب شاتی الله فرمایي چې د اغي ذائقه تاسو سکل نه ده د جنت هر یو طعام سره بیا الله فرمایي په هغه کې تاسو د پاره فيها من كل الثمرات هر قسمه میوه دي دا د چا د پاره دي دا خو انګريزانو د پاره نه دي اسه خدای والی دي کنه دي او کله عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وای کله عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وای دا ان شاء الله موحدینو د پاره دي دا د استاسي مسلمانانو د پاره دي ان شاء الله چا چې روجي نیولي قسم دې زما رب دومره مهربان دی امام ابو داود د سین په غاړه روان دی یو کشتی کې سړی سور دی او په کشتی کې هغه له امپرشیر راغی او هغه سوی الحمدلله طریقه دا ده چې مجلس یو وي مکان یو وي او چا باندې پوز امپرشیر راغی او ویل الحمدلله نو پتاي جواب ورکول واجب دي ته به يرحمك الله خو مجلس او مکان خو یو نو امام ابو داود د سین نه دی غاړه په سین کې روانه کشته دا هغه کس باندې امر شهراغه او الحمدلله امام ابو داود اوریدو امام ابو داود يرحمك الله يرحمك الله یاره ذهن ته دا خبر راغله چې دا خو مسله دا ده چې دا کس به اوري نو دغه وانه ورېدا کشته ته شروانه ورته ویلي ما دي کشته ته اور سو 3 درهم به درکم و ډیره خدا دا خو نږدې کشته دا را سور شه لکه زمونږ استاد په دې وخت او زمانہ کې چې کله روډ بندي نو به زمونږ تیل اوماغه خرچه کیږي خو زمونږ خرچه به سیوا شي بیا د سیکل باندې چې زم نو خدای دې ملشه بیا زمونږ خرچه سیوا شي ډبل شي دا عمل نه دی د بل د مجبوریت نه غلطه استفاده کول نه پکار مسلمان ډیر معتبر غوړه قوم دی خلق سناسک کله کله دوک کی نو عزیزانو حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه مقصد میں د بانے پورے دے چې الله مګره په یو باندې جنت تر رسیخه نن ټول خبره د جنت تر تکوم ځکه الله وی پرشتو ته ما وړاندې خبره وکړه اے زما پرشتو زما بندگان نن چیرته روان دي پرشتي وی یا الہ العالمین عیدگاه تزي الله تعالی علم دې عیدگاه ته روان دي الله رب العالمین پرشتو ته وی تاسو قطار قطار ادریږئ زما بند چې د کور نه روانيږي نه زما بند په یو امید راځي زما بندا زمارو جنی ولدا عزیزانو د هر یو عمل ثواب خپل خپل ملاويږي پرشتو په ذریعہ به تقسیمیږي خو الله رب العالمین روزدار ته
ثواب الله وی ز پخپل ورکوما ز پخپل ورکوم دې کې د بل چا سکار نشته بس پرشتیم د من نه وباسي خو استاد لپاره پرشتي ولاړې دي کوسه په کوسه باندې قسم دې نن کوسي زمونږ استاد د پرشتو نه ډکې دي الحمدلله خدای دې موږ د بدعاتو نه وساتي بچو ته وایي ډزې مه کوئ منکر عمل مکوي ولا تبطلوا اعمالكم بل عملونه د روزي مزه کوي د خدای بزرګان بل اعمال باندې رڼا واچوي دا خسته کوي دا مزیدار کوي الله رب العزت استاسو زمون د ټولو عملونه خسته او مزیدار کوي امين پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو سنت باندې امام ابو داود پدری درهم کشتی اونیولا وستی ورپسې کشتی والا ته ورسېدو ورته وی چا پدې کول الحمدلله چا امبرشه کړه چا ویل الحمدلله امام ابو داود رحمت الله علیه مبارک میں اکس پیدا کو اور توی حضرت دا الفاظ ماویلی الحمدللہ امام ابو داود ورتوی یرحمک اللہ کلچ امام ابو داود وفات شو چا خوب کی ولیدو ورتوی اے امام ابو داود اس معاملہ اوشو اللہ ابخلی پسنگ باندی یروی اللہ ابخلم سمرلوی کتاب دا احادیث ذخیرے جمع کرے دا منگے پکٹا دورہ کے پڑھاو استازان زمونگا علماء زمونگا پکٹا دورہ کی طالب سرا امام بخاری سرا دا عظیم کتاب امام ابو داود دا پڑھاوی کے عزیزانو امام ابو داود علمی خدمات دا حد نہ سوا دی لیکن امام ابو داود وی ماتا چی اللہ بخن را نصیب کرا اللہ راتا زرکی واچول چی کل کشتی نظر واپس شم چی اے امام ابو داودا جنت تی پدرے درہم واغستو پسو درہم پدرے درہم رہی مرگو تو عبادت خصیص دے خدای دې موږ له توفیق را نصیب خو یاد ساتئ صدقه الله ته ډېره خوښه ده ورکړي صفت نه ده الله دې د ورکړي صفت ما عاجز کې تاسو ټولو کې راولي خدای ته خوښ صفت د ورکړی دی صدقه دې سره اعمال ښایسته کېږي